امریکا وایي د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې بیړه نه لرو. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره بیړه نه لري. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو اسلامي تحریک په رسمیت نه دی پیژندلی. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساک کې خبریالانو ته وویل چې امریکا او متحدین یې د طالبانو رسمیت پیژندلو لپاره کومه بیړه نه لري. اغلی ساکي هغه واضح رد کړی چې ګنې امریکا د طالبان حکومت رسمیت پیژندلو لپاره کوم پلان لري. د طالبانو اسلامي تحریک لدی مخکې ویلي دي چې د ګاونډي هیوادونو په ګډون له ټولو هیوادوالو سره د متقابل احترام په نظر کې نیولو سره د اړیکو ټینګښت ته چمتو دي. برټانیې ویلي دي چې د طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره د دې ډلې خبرو ته نه بلکې عمل ته ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان له حاکمیت وروسته یې روسیه او چین ډېره کلکه سره پالي. د روسیې او چین ولسمشرانو په بار ټلیفوني خبرو او اعلامیو کې ویلي دي چې دوی د افغانستان نوي حکومت سره ښې اړیکې غواړي. د سولې حکومت جوړولو کې مرسته ورسره کوي. دغه راز امریکا، ترکیه، ایران، پاکستان، استرالیا، جرمني او برېټانیا د افغانستان وضعیت څاري او وايي د فشار پر ځای باید د افغان حکومت سره مرسته وشي. بل خو ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي نیکي هیلې هم ویلي دي چې ملګري ملتونه به لومړنی سازمان وي چې نوی افغان حکومت په رسمیت وپیژني.